د پاکستان پلوي طالبان او ضد طالبان کوم دي؟ په طالبانو کې د پاکستان مخالفین او موافقین څوک دي؟ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو له هر څه خبر شئ. دا خو کره خبره ده چې طالبان به پر یوه نه بلکې پر څو ډلو وویشل شي. د پاکستان پر وړاندې یو شمېر طالبان خورا جدي او دا هیواد خپلو شومو اهدافو ته نه پرېږدي. بله ډله طالبان چې د حقاني شبکې او نورو یادونه کولی شو د پاکستان لپاره منځلاري او د دوی موافقین دي. اوس مهال د دواړو ډلو ترمنځ هر څه مساوي روان دي. قدرت، شهرت او رعایت. پاکستان به اوس کوښښ کوي چې خپل مخالفین منځوي او له قدرته واچوي. یوه ښه یادونه د ملا محمد یعقوب مجاهد کولی شو چې د پاکستان په وړاندې یې ډیورن لاین په اوږدو کې جدیت کړی او خپل سرحدي ځواکونه یې ستایلي دي. اوس پر ملا یعقوب کتنه دا ده چې کیدای شي د خپل ځوان فکر له پلاره ورته پاتې نامه او د یوه نوي رهبر او محبوبیت لټولو لپاره به لږ د ملت غوښتنې ته ګوري او د پاکستان پر وړاندې به جدیت غوره کوي. که څه هم د طالبانو په عمومي پالیسۍ کې د پاکستان پر ضد څه نشته، نو ښکاره خبره ده چې د پاکستان پر ضد اوسنی حالت د طالبانو منځ کې د پاکستان ضد ډلې راوستلي او موږ یې ورته مشر ملا محمد یعقوب مجاهد ټاکلی شو. د سرحدي لیواګانو قومندانان چې پاکستان ته د غاښ ماتونکي ځواب ګواښ کوي، د یعقوب په امر هر څه ترسره کوي. ملا یعقوب د طالبانو د تحریک له زیږون سره ریښه لري، ځکه نو اوس تر حقانیانو او نورو ټولو رول زیات دی. په سیاسي او نظامي برخه کې خو په عمومي ډول طالبانو ته هیله نشي کېدلی، خو که د یوه ملي او محلي افغاني ایډیالوژۍ خاوند و نو د طالب ځوان غړی به وي چې بیا هم پکې یعقوب راتلی شي. مهم تحلیل دا دی چې پاکستان د افغانستان په کمزوري نظامي او اقتصادي حالت کې غواړي موقع ووهي او له ډیرو کلونو انتظار وروسته خپلو موخو ته ورسیږي. له دې هیواد سره د طالبانو دننه مرکزیت کې قوي همکارۍ او مرستې پیل دي او آن داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې د مید یوسف سفر افغانستان ته د ډیورن لاین د رسمي کولو هڅه ده. تر اوسه پورې یوازې د مید یوسف اعلان شوی، خو بیا جزئیات وایي چې په ظاهر به دواړه لوري امنیتي او اقتصادي تړونونه وکړي، خو په پټه به بیا ډیورن هدف وي. نو دا چې څه به کېږي دا به په راتلونکو ویډیوګانو کې در سره شریک کړو. چینل مو در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه نظریات مو هم په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.